ها په شپیفای کې خو مونږه په پلان باندې خبرې کوو چې پلان مونږ سره کوم پلان نه دلته مونږه سلیکټ کړو مونږه پلان نو کړ چې مونږ سره څلور پلان دي کوم پلان چې تاسو خو هغه تاسو کې راځي شي د میاشتې خبره مونږ وکړو د کال خبره هم پکې مونږ وکړو چې څومره د کال تاسو نه اخلي او د څومره د میاشتې اخلي نو هغه تاسو ته سلیکټ کولای شي بیا دا کې مونږ یو پلان اخلو پایمانه به ځان پویم کو دی خو موږ سره د ډیشبورډ د مختلف اپشنز دي هوم دی اډر دی وغیرہ په دې باندې به وروسته خبرې کوو چې کوم سره ضروري هغه ټول پکې وایو یو ترتیب سره دلته موږ سره آنلاین سټوریج موږ سٹور کله موږ ریډي کو دلته موږ کته شو که څومره کال پې کو او څومره کار پې کو نو ټایم په ټایم دلته نه کتلی شو اډ د مختلف اډ موږ په دې کې اډ کوو چې دا په ځای باندې موږ پروډکټ ورته پیدا کوو پروډکټ هانډینګ چې ته موږ مختلف پروډکټ ورته موږ پیدا کوو هغه پکې اډ کوو دلته لاندې موږ سره سیټینګ نو لاړ به شو اول موږ یو څو اپشن سیټینګ دی هغه پکې ورته موږ کوو څو اپشن دی هغه پکې موږ سیټ کوو نو ټول نفس موږ لاړ شو سیټینګ ته او سیټینګ کې بل تر شو موږ سره د جرنل کې موږ سره اول نه دی مای سٹور دلته وګورئ د موږ سره د پن نه ده په دې باندې وکلیک کوو چې کله کلیک کوو موږ سره به دا اپشن کولاو شي ایډیټ پروفایل ټول نه اول تاسو ته چې د خپل د سٹور نیم سلیکټ کوم نیم ورکول غواړئ دلته یو سٹور باندې څه نوم دی هغه نوم بل ته ورکړئ خپل موبایل نمبر ورکړئ خپل ایمیل اډرس ورکړئ نو اول موږ دا سیټینګ وکړو فار ایگزامپل ته ما ورته ورکړو چې د سٹور نیم موږ څه کېږدو چې څه نوم ستاسو په ذهن کې هغه ده کې مثلا ما کېږدو کې بي خلیل برادرز دا مې پکې کېږدو کې بي شارټ کټ نیم مې پکې کېږدو تاسو دلته خپل موبایل نمبر ورکړئ ته موبایل نمبر ورکوم دا موبایل نمبر زه ته ما خپل موبایل نمبر ورکو او دلته به تاسو خپل ایمیل اډرس ورکړئ چې کوم ایمیل اډرس ورکول غواړئ دلته ورته ورکړئ دا نه پس وسو ورکړئ سیف دا به سیف دلته موږ پهلنی سیټینګ موږ د جرنل وکړو دویم په دې جرنل کې موږ سره لاندې بیلینګ اډرس په دې باندې موږ کلیک کول ته موږ سره دا پین نه خدلته راشي دلته خپل اډرس ورکړئ چې کوم ځای کې تاسو اوسئ خپل کور اډرس وغیرہ د بزنس اډرس موږ هغه ورته ورکړئ لیګل بزنس نیم دی موږ سره بزنس نیم تاسو شي هغه ورته ورکول شي دا کوم چې کوم نیم ورکو دا ورته ورکول شي او کنه دا پرې دی د خپل اډرس ورته ورکړئ کوم اډرس تاسو یې اډرس ورته ورکړئ زه خپل اډرس درځل ورکوم دلته ما خپل اډرس ورکوم دلته ما پختمان نیم خپل ورته نمبر ما ورته ورکو چې کوم هغه کې زو سیګما اپارټمنټ کې زو سیګما اپارټمنټ نیم اډرس ما ورته ورکو چې کوم نمبر دی هغه ټول ډیټیلز اوس دلته ما خپل اډرس ورکو چې مثلا زما کوم اډرس دی هغه مې ورکو اپارټمنټ کوم چې زما اپارټمنټ نمبر دی هغه مې ورته ورکو دلته پوسټل کوډ د خپل ایریا او دلته سټي نیم دنه پس به دا سیف کړئ دا دوه سیټینګ هم موږ وکړو فرست خپل نیم او فون نمبر ورکو دویم کې موږ بیلینګ اډرس وغیرہ موږ په دې بیلینګ اډرس کې موږ خپل اډرس ورکو د کور اډرس یا د کمپنی اډرس چې تاسو اډرس یا تاسو ته ډیټیلز خپل ورکول شي د کور اډرس هم ورکول شي او د کمپنی اډرس دی چې کوم ځای کې هغه اډرس هم ورکول شي ته خپل اډرس ورکو او پاس خپل د سٹور نیم او فون نمبر وغیرہ دا ورته ورکو ها په دې جرنل کې موږ سره دویم آپشن څه دی پلان ګورال ته موږ پلان سلیکټ کوو دلته موږ پلان سلیکټ کوو پلان سلیکټ او دلته ماشه چوز پلان چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو بیا هغه سره آپشن شوی په دې کې دا چې ټول بهترین پلان دی هغه ټول چې موږ سپورټ کولای شو او موږ د دی وسلرو هغه موږ سره د موست پاپولر په دې باندې تاسو کلیک کوئ ګوره تاسو ته خیل ته دا پلان به موږ اخلو دلته موږ خپل د کریډټ کارت ټول ډیټیلز ورکو او دا غینه پس به سبسکرایب کو صحیح ده نو ګوره دې کې موږ سره سړي دا پلان کوم موږ واخلو دا موږ سره پیلنه خو درې ورځې چې دی خو موږ سره ټرایل کې راځي درې ورځې فری دي دا غینه فرست جون باندې موږ دا 1 روپۍ کټ کړئ او به فرست جنوري باندې وبخي فرست جنوري باندې موږ دا 1 روپۍ کټ کړئ او به دا یو دیرشم د جنوري باندې به دا موږ شپږ دیرش روپۍ کټ کړئ شپږ دیرش روپۍ به دې ته موږ دا موږ نه د یعنی یو میش فری دی چې کله میش اینډ شي دا به موږ شپږ دیرش روپۍ نور کټ کړئ د بلې میش لپاره دا موږ خپل کریډټ کارت ډیټیلز ورته ورکو دا نه پاس به سبسکرایب کو دا موږ سره پلان دی بیسیک پلان چې موږ هغه سره وړو کله کال غستل غواړو چې تکلیک کوي دا اپشن آن کړئ تاسو ته چې کله د کال لپاره غستل غواړو د کال به سودی 300 روپۍ موږ سره د کال هغه ته به ډایرکټ د کټ کوي په یو دیرشم د جنوري باندې نه کټ کوي یو کال به دا مکمل به ته استعمالول شي یو کال پس به د سره نور پیسې کوي ته پلان مخکې بوتل غواړو کني بوتل غواړو او کدا اف کې به صرف د میاشتې به تنه کټ کوي صحیح ده اوس موږ دا پلان اخلو دې پلان لپاره موږ خپل کریډټ کارت ټول ډیټیل ته ورکو او به باغ نه پس دا موږ سبسکرایب کو صحیح ده ها دا پلان هغه څه پر بل د خپل د کریډټ کارت ټول ډیټیلز ورکوم او به باغ نه پس سبسکرایب نو زه د خپل ټول ډیټیل ته ورکوم نو د دې کوم خپل نیم ما ټول د خپل کریډټ کارت ډیټیلز ټول ته ورکړو خپل کریډټ کارت نمبر او ورسره ډیټیلز ټول ما ورکړ تاسو خپل کریډټ کارت ډیټیلز ټول ورکړئ ورته ولته موږ سره لیکلي ویزا کارت سره ماستر کارت سره او کریډټ سکور کارت سره پای مان تاسو راستې شي زه به سو کوم سبسکرایب کلیک کوم سبسکرایب کلیک کوم
نو سیف کریډټ کارت تاسو دلته سیف کول غواړئ او که نه سیف کول غواړئ، زه هم سیف کول نه غواړم، دا لرې کړه. نو ګوره اوس دا موږ سره دا پلین سبسکرایب کېږي. نو موږ دلته څه ولیکل؟ کنګریچولیشن، ګوره ستا پلین دلته تا سره اوس سلیکټ کېږي. دلته نه کارت سلیکټ کوم خپل. زما کارت ته یو میسج راغلی چې ته غواړې چې دا سبسکرایب کړي او 1 روپۍ تا نه کټ کړي. زه ورته وایم یس. دلته کارت نه ما اجازت ورکړو ورته خپل کریډټ کارت نه موبایل نه. نو ګوره دا پلین موږ سره اوس سبسکرایب شو. دلته ماته ایمیل هم راغلو. اوس وګوره زما کریډټ کارت دلته ایډ شو او هغې نه پس دلته څه وکړم؟ سبسکرایب. چې سبسکرایب وکړم دا پلین به زموږ سلیکټ شي د یو میاشت لپاره. نو اوس په پیلنۍ میاشت ما نه 1 یورو کټ کوي، په 1 جنوري باندې ما نه 1 روپۍ کټ کوي. نو ګوره موږ سره اوس هغه دلته موږ سره چې هغه چوز پلین راتلو هغه آپشن دلته نه ختم شو. نو څه ګوره موږ سره اډر وغیره دلته موږ سره پلین سلیکټ شو. نو اوس موږ پلین سلیکټ کړی دی. ها موږ چوز پلین خو سلیکټ کړو چې کوم پلین موږ 1 روپۍ والا پلین موږ سلیکټ کړو، کارت نه ما اجازت هم ورکړو. نو 1 روپۍ ما نه په اول د جنوري باندې کټ کوي او بیا نیکسټ شپږ دېرش روپۍ بیا ما نه کټ کوي په اخري د جنوري نه 21 د جنوري باندې بیا ما نه د بلې میاشتې پیسې کټ کوي او هغه هم 14 روپۍ. اوس که موږ ګورو چې دا پلین کوم یو موږ سلیکټ کړی، نو واپس سیټینګ ته راشئ او هلته وګورئ پلین باندې کلیک کړئ. تاسو ته ټول ډیټیلز ښیي چې بیسیک پلین تا سلیکټ کړی دی. اول میاشت تر 21 د جنوري پورې همدا 1 روپۍ ده او چې کله 21 د جنوري شو تا نه بیا 14 روپۍ کټ کوي. صحیح ده؟ که ته غواړې چې دا پلین ختم کړي، اوس خو فلحال ما نه دا 1 روپۍ هم نه ده کټ کړې ځکه چې 3 ورځې ټرایل دی. هغه 3 ورځې ته کولی شې چې ته سوچ پرې وکړې او هغې نه پس که واپس ختمول غواړې نو دلته نه وګوره څه دي ډي اکټیویټ سټور. په دې باندې چې ته کله کلیک کړې نو ستا سټور ډي اکټیویټ کېږي، پلین به ته واپس ستا پلین به بېرته واپس ختم شي. او که ته پلین بدلول غواړې یعنې بل پلین اخیستل غواړې چینج پلین په دې باندې ته سلیکټ کولی شي. صحیح ده؟ نو دیز نه موږ ټول دا زموږ ته هغه پلین ښیي چې تا کوم پلین اخیستی دی هغه پلین تا ته ښیي، د هغې فیس هر څه تا ته ښیي. ګوره که ډي اکټیویټ سټور ته موږ راشو دلته نه کنټینیو ورته ورکوو، بیا کنټینیو او دلته تا ته وایي چې په ولې دا ډي اکټیویټ کول غواړې. دلته نه به ریزن ورته سلیکټ کړي چې په دې ریزن په وجه باندې زه ډي اکټیویټ کول غواړم. ته دلته نه ریزن سلیکټ کړه او بیا هغې نه پس کنټینیو ورکړه، ستا دا پلین به واپس ډي اکټیویټ شي. تا نه روپۍ کټ کړي، هېڅ نه کټ کړي او سټور به دې هم ورسره کلوز شي. خو موږ سټور نه کلوز کول غواړو، په دې کار کول غواړو. نو دا موږ سره شو جنرل چې جنرل سیټینګ موږ څنګه کوو او دا موږ سره شو پلین چې موږ پلین څنګه اخیستل غواړو. دلته نه موږ اخیستی شو هلته چې کله موږ سټور کولاو کړو اول سره کې موږ ته هغه آپشن راکوي، هلته نه موږ هم اخیستلی شو. بیا موږ سره بیلینګ دی، دې بیا به ډیټیلز وروسته وایو چې دا موږ څه لپاره پکار دی. ګوره چې کوم بیلینګ موږ اوس وکړو یو کوم پلین موږ سلیکټ کړو نو هغه موږ دلته وښودو چې ستا ماسټر کارډ د هغه ډیټیلز تا ته ښیي چې کوم ماسټر کارډ تا پکې ایډ کړی وي هغه تا دلته ښیي. که ته ماسټر کارډ چینج کول غواړې مثلا دې کارډ کې د پیسې نشته، دلته په دې پین باندې کلیک کړي دلته بل ماسټر کارډ دې خپل پکې ایډ کولی شي. صحیح ده؟ ګوره دا موږ سره ماسټر کارډ دی، دلته ته بیا دا چینج کولی هم شي، منیج او ایډرس وغیره ګوره کرنسي او یورو وغیره دا هم ته چینج کولی شي. خو دا بیا موږ ډیټیل سره ووایو، په دې باندې فلحال خبرې نه کوو. دې نه ځو واپس. دا موږ سره بیلینګ دی، دا موږ سره پلین دی. دا موږ ویل دا یوزر پرمیشن دی چې بیا موږ یوزر پرمیشن به موږ وایو. که مثلا ته غواړې چې ته پکې یو بل کس تا سره هر ټایم تا سره نه وي او ته په دې کې ډېر زیات کار نشي کولی، ستا کوم بل ملګري هغه ته اجازت ورکول غواړې چې هغه په دې ستا سټور کې کار وکړي او تا ته پکې مختلف کارونه اجازت ورته ورکړي، نو هغه هلته نه کولی شي. بیا هغه څنګه هغه هم بیا مخکې پکې موږ وایو. بیا موږ سره پیمنټ میتھډ دی چې مثلا ته غواړې چې پیمنټ میتھډ پکې ایډ کړي چې په خلک یو شی ستا سټور کې اخلي نو هغې په ماسټر کارډ باندې والي، په کومه کیش پیمنټ باندې والي، په کوم څیز باندې ته هغې ته اجازت ورکول غواړې هغه ټول ډیټیلز به بیا هلته نه موږ وایو. او چې کوم مثلا یو څوک پیمنټ وکړي هغه پیمنټ دې ستا په اکاونټ ته څنګه راځي د هغه ټول ډیټیلز به دلته موږ سیټ کوو. نو دا نوی آپشن یې بیا وروسته وایو، ډومین نه پورې دا ټول کوم چې موږ ته ضروري دي هغه ټول به پکې وایو. خو فلحال موږ جنرل ویلي او پلین موږ ویلي. ها که کرنسي سیټ کړې نو کرنسي سیټ کول هم په همدې جنرل کې چې په جنرل باندې کلیک کړي دلته لاندې وګورم موږ سره دی کرنسي. صحیح ده؟ دلته موږ سره وګوره هلته لیکلي دی یورو بای ډیفالټ. ولې زه په یورپ کې اوسېږم دلته بای ډیفالټ ماته یورو سلیکټ کړی، نو زه دلته نه دا چینج کولی هم شم. که ته دلته سلیکټ کړي او ته راشې ګوره چینج سټور کرنسي کوم کرنسي ورته ورکول غواړې، دلته موږ سره یورو دی. نو که ته ډالر ورکول غواړې دلته ډالر سلیکټ کړه، که افغانۍ کوم ملک کې ته سیل کول غواړې د هغه ملک خاص کرنسي سلیکټ کول غواړې دلته سلیکټ کولی شي. خو کوشش وکړئ چې مثلا یو اس ډالر سلیکټ کړئ چې ورلډ وایډ ټول همدا یوز کېږي. دلته نه که ته دا سلیکټ کړي یو اس ډالر او سیو کړي نو ګوره تاسو دلته څه راځي یو اس ډالر تا سره ده. او که ته دلته نه واپس چینج کول غواړې چینج کرنسي ته راشه، یورو سلیکټ کول غواړې یورو سلیکټ کړه او سې دا موږ سره یورو راشي. نو دې پورې خو به امید کوم چې ټول پوه شوي یاستئ. موږ په دې کې ویل چې چوز پلین دلته نه موږ سلیکټ کولی شو او هلته موږ لاړو سیټینګ ته، سیټینګ نه موږ هم سلیکټ کړو. نو دا موږ سره د
بیسیک سیټینګ دی چې موږ وکړو چې موږ سٹور نیم څنګه ورکو صحیح ده خپل او دویم دا چې موږ مثلا پای کې د کرنسي سیټینګ څنګه موږ کول ته ګورم سره رالو د موږ سٹور نیم څنګه کې بیا ول د موږ ته او پلان موږ څنګه اخلو د پلان په ډیټیل باندې هم پوي کړی نو په نیکس ویډیو کې موږ بیا مزید نور سیټینګ او نور آپشنز وایو امید کوم چې دې پروا پوه شئ یاست